محترم جنت په اصل کې هغه باغ ته ویل کېږي په کوم کې چې ډېرې ونې موجودې وي. د جیم نون ماده چې کله په لفظ کې موجود وي نو په هغې کې به د پټوالي ما نفرت وي. نو د قیامت په ورځ چې مسلمانان د نیکو اعمالو په بدله کې کم ځای ته داخلولی شي هغې ته هم جنت ځکه وایي چې په هغې کې به د نورو بې شمېره نعمتونو سره ډېرې ونې او باغونه وي. یا ورته جنت د دې وجې نه وایي د خلکو د نظر نه پټ دی او الله تعالی په دې کې د مؤمنانو دپاره داسې نعمتونه پټ تیار کړي دي چې هغه تر اوسه پورې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونه اورېدلي دي او نه د چا په زړه کې د هغې تصور راغلی. د جنت اصطلاحي تعریف داسې دی: جنت هغه کور ته وایي چې الله تعالی په آخرت کې د خپلو متقیانو دپاره تیار کړی دی. یو بل تعریف علماو داسې کړی دی چې جنت د عزتونو کور دی کوم چې الله تعالی د قیامت پر ورځ خپلو نیکانو دوستانو دپاره تیار کړی دی. آیا جنتونه څو دي؟ په دې کې د علماو اختلاف دی او په دې کې مختلف قولونه دي. بعض علما فرمایي چې جنتونو تعداد هغه 4 دی، یعنی 4 جنتونه دي. مولا علی قاری رحمه الله په مرقات کې لیکلي چې جنتونه هغه 8 دي او په بخاری شریف کې د جنت 8 دروازو ذکر راغلی دی. عزتمندو لکه څرنګه چې په الله او په رسول او په قیامت باندې ایمان لرل فرض دي او د دین بغیر سړی مسلمان نشي کېدلی، دغه شان د جنت او د جهنم په وجود باندې ایمان لرل هم فرض دي او دا هم د ایمان جز دی. که څوک د دین انکار کوي نو داسې کس کافر دی، ځکه په قرآن کریم کې ځای په ځای د جنت تذکره راغلی ده. دغه شان په صحیح احادیثو کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنت تذکره فرمایلی ده. لہذا محترم څوک چې د جنت د وجود نه انکار کوي نو دا د قرآن کریم د بشمیره آیاتونو نه انکار کوي او صحیح احادیثو نه هم د انکار کوي او په دې سره دا کس قطعي کافر کیږي. په مسند احمد او په نورو ډیرو احادیثو کتابونو کې دا حدیث راغلی دی چې حضرت جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام مجلس ته راغی او د نبی علیه السلام نه یې څه تپوسونه وکړل چې په هغې تپوسونو کې یو تپوس دا هم و: فمل ایمانو، ایمان څه ته وایي؟ ایمان څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل: تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. ایمان دا د چې ته په الله، د هغه په فرښتو، د هغه په کتابونو، د هغه په رسولونو، په مرګ او د مرګ نه پس په ژوندي کېدو باندې ایمان او دا رنګې جنت او جهنم او د هر قسم تقدیر باندې ایمان راوړي. یعنی که چېرته د جنت او جهنم نه انکار کول دا کفر نه وي نو په دې حدیث کې بیا چې کوم دغه ذکر نه راتللی دې نه دا معلومه شوه چې د جنت نه انکار کول په دې سره انسان کفر ته رسېږي، انسان په دې باندې کافر کېږي.